د کونړ په ناړۍ ولسوالۍ کې د کلیوالو زلمو په هڅو جوړ شوی کتابتون چې هره ورځ ورته ډلې ځوانان د کتاب لوستنې لپاره راځي. د هغوی پر وینا تر دې وړاندې هیڅ ډول کتابتون په یاد ولسوالۍ کې نه و موجود او دوی د یو ملي فکر په اساس د کار ته اوږه ورکړې ګواکې بیړۍ منزل ته ورسي. مخکې له دې په ناړۍ ولسوالۍ کې نه کوم عامه کتابتون او نه خصوصي کتابتون زموږ د ولسونو لپاره د مطالعې د شایقین لپاره دغه شان کوم سهولت موجود نه و په ناړۍ ولسوالۍ کې. نو موږ د دوی دپاره چې دی دلته د یو کال وړاندې موږ داسې یو فکر او انګیزه را پیدا کړه چې د ځوانانو دپاره چې کتابتون جوړ کړو. هلکه ځوانان سره کېناستو په یو ځای نو بالاخره موږ یو کال مبارزه وکړه. د یو کال مبارزې پس موږ د ولسونو په ډاډ او تشویق او د دولت په ډاډ او تشویق سره موږ بریالي شو چې په ناړۍ ولسوالۍ کې یو مجهز کتابتون د مطالعې شایقین لپاره جوړ کړو. په خبره یې د کتابتون له جوړولو یې موخه د کتاب لوستنې فرهنګ دودول دي او لا هڅه کوي دې کار ته ادامه ورکړي. څه کارونه شوي دي او څه کارونه لا پاتې دي، خو د دې لپاره چې موږ یو ښه مجهز کتابتون ولرو چې زموږ د سیمې او د هیواد په کچه باندې خلک دلته راشي او د دې کتابتون څخه استفاده وکړي او د خپلو ستونزې د دې کتابتون څخه حل کړي. زموږ د دولت څخه غوښتنه دا ده، هغه څوک چې ستاسې له طریقه زما غږ اوري د هغې څخه زموږ غوښتنه دا ده چې په دغه برخه کې موږ سره همکاري وکړي، موږ سره د کتابونو مرسته وکړي. نور هم کتابتون کې ځینې نیمګړتیاوې شته چې تر څو دا تکمیل کړو. ځوانان خوښ دي چې د مطالعې لپاره ورته مناسب چاپیرچال جوړ شوی او زیاتوي کتاب لوستي پر ژوند مثبت اثر کړی. تر دې مخکې چې موږ د کتابتون نه جوړ شوی، کله بس کرکټونه او فیسبوک او بس د چاکارې او لکه داسې و چې خالص بس ګرځېدلو به خپل وخت به م ضایع کوو. نو تر دې وروسته چې کله کتابتون جوړ شو نو زموږ په ژوند کې یو مثبت بدلون رامنځته شو. کتابتون چې جوړ شوی دی زه په مطالعه مصروفه یم، راځم وخت په وخت دلته مطالعه کوم چې کتابونه مې فکار شي، کتابونه کور ته وړلی شي د مطالعې لپاره او دلته هم زمینه سازي برابره ده. کونړ اطلاعات او کلتور ریاست ګرځندوی امریت په ناړۍ ولسوالۍ کې د ځوانانو د دغه ډول هڅو قدردانۍ کوي. وایي هڅه به وکړي تر څو کتابتون د کتابونو له پلوه نور هم غني کړي. زمونږ د خوا نه چې د دغه ځوان سره څومره د ده اواز موږ وزارت ته هم شو رسولی، د دغه کړنې او دا چې دی موږ په میډیا د لارې او په هره لار باندې د عامې کولی هم شو او چې کوم خلک چې دی د کومک والی د هغو سره هم شریکو، عامو خلکو نه چې د سره کومک کېږي هم پرې غږ کولی شو او انشاءالله د مرکز سره هم خبره شریکو چې د دې سره همکاري وشي. د یاد ریاست مسؤلین زیاتوي د دغه ولایت په ماڼوګي، څوکۍ او ناړۍ ولسوالۍ کې 3 لوی عامه کتابتونونه جوړوي چې پر مټ به یې سلګونه لوستو ځوانانو ته د مطالعې زمینه جوړه شي.